د امریکا غږ د پښتو فیسبوک لیدونکو مینوالو السلام علیکم. په واشنګټن کې سهار دی. څوک چې په واشنګټن کې او امریکا په ورسیرم ایالتونو کې اوسېږي د هغوی د سهار په خیر. څوک چې په افغانستان کې اوسېږي د هغوی د ماښام او بری د مبارک وي. ډېر د خوشحالۍ ورځ د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره د خاص د ډېر وخت نه خفه وو د افغانستان د کرکټ هغه وروستۍ لوبې چې په نړیوال جام کې کړې وې د یو سترې بریا په هیله باندې وو او هغه بریا ورته نن په چټاګانګ بنګلادیش کې نصیب شوه. له ډېرو لانجو په ټیم کې له ډېرو ټینشنونو لانجو ګونجو ماتو مشکلاتو له ټولو وروسته بالاخره خدای پاک افغانستان ته بیا یو بل بری په برخه که البته دا بری له څو اړخونو نه مهم دی. یو خو د ټیسټ کرکټ دی. افغانستان په ټیسټ کې ایله 3 لوبې کړي دي او په 3 لوبو کې 2 ګټلې دي. بل د بنګلادیش نه ګټلې ده چې بنګلادیش په خپل هیواد کې په خپل میدان کې چې د ټیسټ لوبه به کوي چې سلګونه ټیسټ لوبې کړي دي نو دا په دې دلالت کوي چې افغانستان ښه لوبه کړې ده چې لوبه یې ګټلې ده. د دې بل ارزښت دا دی چې د ټیسټ په رینکینګ کې افغانستان که څو نورې لوبې هم دغسې په ټیسټ کې وګټي نو د هغه د آی سی سی ته د افغانستان د کرکټ د ټیسټ درجه نوره هم هغه غوړېږي ځلېږي. دې بریا سره افغانستان راسن هغه اول لسو ټیمونو کې راغلی دی. افغانستان د 40 ورځو د 50 ورځو په هغه انګلیسي په اصطلاح په ټاپ 10 کې وو خو په ټیسټ کې نو ځکه چې لوبې ډېرې نه وې کړې. خو کمال یې دا وکړو چې افغانستان راسن اوله لوبه هند نه وبایلله بیا آیرلینډ نه بیا د بنګلادیش نه. دې بریاو سره د پرسنټیج په حساب او د لوبو د رن ریټ چې ورته وایي هغې باندې یو دم د زمبابوې نه رامخکې شو او لسم ته راورسېد. نو دا یو بل زیری ده. یوه بارکي دلته شته چې زه غواړم وضاحت ورکړم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان بالخصوص د کرکټ مینوالو ته. آی سی سی څو میاشتې مخکې د دبلیو ټي سی په نامه یا ورلډ ټیسټ چمپینشپ یو ټورنمنټ اعلان کړ. په هغه ټورنمنټ کې 8 هیوادونه لوبېږي چې په هغه کې افغانستان نشته متاسفانه. که افغانستان خپل د ټیسټ لوبې ګټي نو په هغه ورلډ ټیسټ چمپینشپ کې نه راځي. هغه ورلډ ټیسټ چمپینشپ داسې دی چې د 8 هیوادونه به خپلو کې سره لوبېږي 3 سیریزونه به کوي. 3 سیریزه په کوربه هیواد کې به کېږي 3 سیریزه په ملمه هیواد کې به کېږي. بالاخره هغه د ټاپ ټیم چارې به راوځي نو هغه به د ورلډ ټیسټ سی یا ورلډ ټیسټ چمپینشپ ټرافي ګټي یا کپ ګټي چې د افغانستان ټیسټ لوبې په دې کې نه راځي. د هغې شاته یو فلسفه وه چې دغه پلان د افغانستان د فول ممبرشپ نه وړاندې جوړ شوی. افغانستان په هغه وخت کې عملا لا نه راغلی نو دوی هغه 9 ټیمونه ځکه واخیستل چې افغانستان په هغه 10 کې نه ورغلی. زمبابوې دومره دغه نه وړتیا نه درلوده او آیرلینډ هم. نو دوی په هغه شروع باندې ابتدا کړې. خو افغانستان دپاره دا ځکه مهمه ده چې افغانستان په دغه نورو لوبو کې چې خلک ومنو چې ډېرې تیز لوبې او جراحیانه لوبه کې تکړه دي په ټیسټ کې حوصله نه لري ودرېږي نه وکټ نشي ساتلی ورځ نشي تېرولی. افغان لوبغاړو ثابته کړه چې دوی د کرکټ په هر فارمیټ کې ځلیدلی شي. دلته یو تمسره به همدا اوس په فارسی ولوستله مبارکي ورکړې وه. ما هم به شایقین تیم کرکت افغانستان کسایی که تیم کرکت افغانستان را حمایت میکنه کسایی که بازیکنان خود را حمایت میکنه به صفت یکی از شایقین تیم کرکت ملی افغانستان ما هم تبریکی میگم. بسیار یک پیروزی بزرگ است برای افغانستان برای تیم افغانستان برای کرکت افغانستان برای آینده افغانستان. واقعا شکست دادن بنگلادیش در خاک بنگلادیش در میدان بنگلادیش کار آسانی نیست مگر بازیکنان افغان این کار را آسانتر و سهلتر کرد. باز هم بسیار تشکر از پیامتان. فارسی پیام ماندین خواستم به می بهانه ما چند لحظه فارسی صحبت کنم. او دا ډېره مهمه خبره ده چې د افغانستان کرکټ لوبه د ټولو لوبه ده. د مینوال دپاره زیری دا دی بلکې څو زیرې دي چې یو دا چې افغانستان لوبه وګټله د 3 لوبو په تسلسل کې د هند نه وبایلله د آیرلینډ نه وګټله بیا بنګلادیش نه وګټله او بنګلادیش کې ته وګټله. نو دې سره افغانستان هغه ریکارډ هم جوړ کړو چې اسټرالیا جوړ کړی چې لږو لوبو کولو په نتیجه کې 2 لوبې ګټلې دي. یعنې که ځینې ملکونه 9 لوبې پس فکر کړم اسټرالیا په 4 کې 2 ګټلې دي. نو افغانستان په 3 کې افغانستان په کرکټ کې هر کار چې کوي یا هر یو کې کمال کوي یا ور باندې ریکارډ کېږي یا ریکارډ کوي. بل خبره دا ده چې راشد خان زموږ کپتان چې دی هغه کم عمر کپتان دی عمر کم دی د کرکټ په هغه کپتانانو کې راځي چې هغه ټیسټ کوي او بیا ټیسټ ګټي هم. دا مې ویاړ خبره ده. بل د راشد خان کمال نن دا و چې هغه نه یو دا چې 11 لوبغاړي وسوځول بلکې 50 منډې هم په یو اننګز کې وکړي. نو دا د عمران خان نه پس یو بل ریکارډ دی د کپتان دپاره چې د څومره ځلیږي. نو بل ریکارډ خو نشته که نه. بل ریکارډ دا دی چې راشد خان تر ټولو ځوان کپټانو په ټیسټ کې هغه د عمر په حساب کوم رسمي عمر چې د په پاسپورت کې دی د سره راجستر دی په هغه حساب ځوان کپټانو او چې په ځوانۍ کې ټیسټ میچ ګټي
ځوان کپټان و چې په یو ټیسټ کې 11 وکټې اخلي او 50 یا 50 کوي او د افغانستان لپاره ځوان کپټان و چې د بنگلادیش نه ټیسټ لوبه وګټله. یعنی افغانستان چې په ټیسټ کې څومره ټیسټ لوبې چې کوي هر لوبغاړی چې یو نوی کار کوي هغه د افغانستان په ټیسټ کې یو تاریخ جوړیږي. د بیلګې په ډول رحمت شاه سلیزه وکړه، لومړی افغان شو چې په ټیسټ کې سلیزه وکړه. راشد خان 19 وکټې واخیستې، لومړی افغان شو چې 19 وکټې واخیستې. لومړی کپټان شو چې محمد نبی اول لوبغاړی شو چې د ټیسټ لوبې نه تقاعد کېږي استعفا وکړه او ډېر په درناوي سره لاړ. دلته د اسکزي په نامه بل ملګري په فارسي باندې کمنټ پرېښه و چې چراغ نبی استعفا ده. دلیلش خودش استعفا ورته نه متقاعد ورته تقاعد به هر حال دلیلش خودشان واضح‌تر گفتن که ما از زمانی که تیم کرکت افغانستان به شکل رسمی بازی‌های جهانی خود آغاز کرده ما با تیم بودیم، صدها بازی کردیم با تیم افغانستان در حدود 19 سال اینا طرف فقط برای افغانستان بازی کردن که ما میخوایم که بعد از این ما امی جای خود و یا می مقام خود و یا می چوکی خود هر چی که میگن شما ایره به جوانان تسلیم کنم و یک جوان فرصت برای یک جوان برابر شود که اونا بیان بعد از ما نمایندگی از افغانستان کنن. یک دلیلی بوده. یک دلیل شخصی دیگه شما براتون میگم، گرچه مسئله شخصی است چون سوال کردین، میگم نبی جان تکلیف کمر داشت، در جام جهانی هم باز یک چیز مشکلات بود، مگر دردش طوری نبود که ایرا بازی کردن نتونن، مگر بازی تست شما میفهمین که 5 روز استاد میشین 20 تا 25 دیگه نهایتا فکر میکنم یک فیصله بجا و یک فیصله بسیار خوب کردن و در یک نقطه حساس افغانستان تست برد زمانی که تقاعد یا استعفا نبی یاد بشه باندې هغه ټایمینګ ډیر زبردست و. نبی همیشه ټایمینګ کې تکړه دی، څنګه بالو کې څنګه شاټ وینو تقاعد هم په هغه طریقه کو کمال په دیو کو چې په شهرت کې لاړ ځینې لوبغاړي خلک کوی چې لاړ دي شي هغه نه زی نبی ته خلک لپاره شه دی لاړ. دا د نبی او غلط کمال دی. نبی شک نشته چې د افغانستان د کرکټ یو ډیر غټ لوبغاړی دی، یو ډیر غټ لوبغاړی د نبی غوندې مجرب لوبغاړی زموږ په ټیم کې نشته، د نبی غوندې مهم آل راونډر زموږ په ټیم کې نشته، د نبی غوندې یو داسې لوبغاړی چې ډیر لیګونه لوبولی وي او په لیګونو کې ډیر ځلېدلی وي، د راشد ترڅنګ بل لوبغاړی موږ لرو. د نبی غوندې هغه د سر ټیمون هغه سر کې چې کوم ټیم جوړ شوی و هغه لوبغاړي چې پکې داخل شوي د هغه نه فکر کړم اوس په ټیم کې یوازې اصغر افغان دی، نورو ټولو یو ډول نه یو ډول یا استعفا یې وکړې یا تقاعد یې وشو د عابد صاحب په اصطلاح او یا ورته نور چانس نشته چې ملي ټیم ته راشي. زه فکر کړم چې محمد نبي به تل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یادېږي، نوم به یې ښه یادېږي. که د نبي د کرکټ په ښه کرکټر باندې خبرې کوي، البته یوازې په ټیسټ کې نو نبي د افغانستان کپټان هم پاتې شوی دی، د شلورونو کپټان هم په هر ډګر کې ځلېدلی دی، په هر ډګر کې ځلېدلی دی. او کمال دا کړی دی مینوال پیغامونه پرېښي دي چې ځوانانو ته چانس ورکو. یو تصویر دی د خپله د خولې راخلي او ابراهیم زادران ته په سرۍ هغه ابراهیم زادران چې په دې لوبه کې ښه وځلېد، اتیاو نه زیاتې منډې وکړې، په بل نوبت کې هم ښه وځلېد. نو د افغانستان د کرکټ راتلونکي په ښو لاسونو کې دا څنګه چې مخکې خان صاحب ویلي چې دا یو سلسله ده روانه ده. ټیسټ لوبه داسې ده چې دا د کرکټ اصل دی. کرکټ شروع شوی د ټیسټ نه دی، دې کې د لوبغاړي هغه ټول استعداد معلومیږي، انرژي معلومیږي، 15 ورځې پورې درېدل معلومیږي، وکټ ساتل معلومیږي، مسلسل توپ اچول، مسلسل توپ ته درېدل. راشد خان سره خل ټي 20 کې مخامخ کېږي، 4 ورځې ته مخامخ کېږي، 10 ورځې کې 15 ورځې کې 10 ورځې ته د راشد خان نه ختمېدونکی ورنه څنګه کولی شي؟ او هغه کار بنګلادیش ونه شو کړی، یو ځل هم وسوځېده، دویم ځل هم وسوځېده او راشد خان غوندې لوبغاړي د هغوی ټیم 2 ځلې وسوځوي. نو دې نه معلومیږي چې ټیسټ کې د افغانستان ټیم ډېر ښه آینده لري. د نبي په اړه که هر وخت د نبي نوم یادېږي نو د نبي هغه مخالفت هم ضرور یادېږي، په هغه باندې هم ضرور خبرې کېږي. نړیوالو هم پرې خبرې کړې دي چې کله ګلبدین نایب کپټان شو، اصغر د کپټانان لرې شو، نبي لومړی افغان و چې د مخالفت وښودو او ده وویل چې باید دا کار نه وی شوی ځکه د افغانستان مهم ټورنمنټ ته روان دی او په داسې یو مهم ټورنمنټ کې د کپټان لرې کول د افغانستان په ګټه نه ده. د ټویټ وکړ چې د هغه ټویټ نه وروسته ډېر مخالفتونه پیدا شول، ځینو په نبي باندې انتقادونه کول، ځینې په بورډ باندې انتقادونه کول. بالاخره نتیجه دا شو چې افغانستان یوه لوبه هم په نړیوال جام کې ونه ګټله. که هر علت خو یو علت پکې همدغه د لوبغاړو مخالفتونه وو. یوه یادونه کوم چې په دغه ټیسټ لوبه کې موږ ابراهیم زدران یو بل ځوان لوبغاړی و، هغه ته چانس ورکړل شو،
ښه وځلېدو 50 وکړه، تقریبا نږدې 90 رنزونه یې وکړل، کشکې سینچري کړې وه خو ونه شو. او بل ځوان قیس احمد و چې هغه د راشد غوندې لیګ سپینر بالر دی، په نړیوالو لیګونو کې هم لوبېږي. زه شخصا ډېر خوشحاله شوم چې دغه ځوان مې ولیدو، ویکټ یې هم واخیست، فکر کوم 2-3 ویکټ یې واخیستې، نن یې هم اورونه وکړل، که څه هم پرون ورته اورونه نه وو ورکړل شوي، علت یې معلوم نه و، خو زما معلومات دا دی چې هغه جوړ اورونه یې کولی شول خو اور ورته نه و ورکړل شوی. د ټیم او د کپټان چې هره فیصله وه د هغه فیصلې نه موږ خبر نه یو، خو په هر حال نن یې اورونه وکړل، مهمه ویکټ یې واخیسته، په بري کې خپله برخه واخیسته. د دغو دوو ځوانو لوبغاړو په راتګ سره یو بله امیدواري دا هم کیدای شي چې موږ یوازې د 20 اورونو د یوې ورځې لپاره ځوان لوبغاړي نه لرو. د ټیسټ اصلي کرکټ چې ټیسټ دی د هغه لپاره هم داسې وروستۍ خبره به هم څه دا وکړم، د ټیسټ مبارکۍ نه پس به نورې مبارکۍ هم راځي. افغانستان، زمبابوې او بنګلادیش به په بنګلادیش کې د 20 ورځو د 3 ملکونو یو سیریز کې هم برخه اخلي. 14 د سپتمبر نه شروع کیږي، افغانستان زمبابوې سره مخامخ کیږي، بیا په 15 باندې افغانستان بنګلادیش سره، بیا په 20 باندې افغانستان زمبابوې سره، او دا شانتې په 21 باندې افغانستان د بنګلادیش سره. د دې لوبو اخره کې به بیا 2 ټیمونه فاینل ته ځي، یعنې کې د 20 ورځو مینهواله تیاري. نجیب زادران هم را روان دی، ګلبدین نایب هم را روان دی، ټول را روان دي، کور هم ده. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ، خدای په امان. الله ستا ور اوږد دی عابد صاحب بندې